امقه د ایران په همغه جي کې چې دا پیښه سوې هغه ځای څه نومیږي؟ ساروان نومیږي. دا وګوره دا هماغه خړې کرمان، هماغه خړې دښتې دي ما شاته تاسو ګورئ. دا شهیدان دي پراته دي، دې خواته مې زخمیان پراته دي. دا وګوره یو زخمي دغه ده د شیدو له چایو نه ډک ده، دغه بل څنګ کې مې شهید پروت ده، دغه ده دا شهید ده د همغه جي. سخت ظلم ورسره سوی. ای تاسو خبر نه یې، زه له همغه دښتو نه درته لګیا یم. دا کفنونه دي چې دا اوس دستي مونږ د مړو ته غسل ورکړه، کفن هم ورکړه، دې کې م تاو کړه او افغانستان ته یې لیږو. دریس زه هماغلته یم او دا چې دي دا هغه د هغه ګولۍ دي، دا زخمیانو ته چې ورکوو وینې، دا ګولۍ ورکوو، دغسې شیان دي. ګوره هلته هېڅ شی هم نشته. زه په همغه دښتو کې پروت یم، زخمیانو کې زه هم زخمي وم، اوس که سوی یم. دا د داسو دا وروره ګله دا په هغه جي کې چې دا د مریخ دا ګروپ نه ده، دا سپوږمکۍ ده. دغه ټول حالات دا ګوري. دا وګوره دومره سخت حالات ده دلته. وګوره داسې سخت جي کې پروت یم. ای پر پدرم نالت سخت، ای د ناسړي زامنو. 300 کسان ایران ویشتلی دي او حاکم نظام پښتنه نه کوي. السنوار باندې اعلامیه خپروي خو د ایران ظلم نه غندي. زه د 15 دقیقو دپاره زما خبرې واورئ. مونږ سیمه ییز، نړیوال او داخلي او مطبوعاتي له دې څلورو منظمو دښمنانو سره مخ یو. داخلي دښمنان مو هغه دي چې په نس ماړه دي، په تن پټ دي، باران پې نسته، اقتصاد مې سخت خرابه ده، مجبوره یم. بلکل در سره منم. 20 کاله چغې ما وهلي دي چې زه وږی یم. هغه مجاهد چې وچه ډوډۍ به یې په اوږه وه، چانټه به یې له مرمیو ډکه وه، واسکټ به یې اغوستی، هغه چغې وهلي دي چې زه وږی یم. اقتصاد مې خرابه ده. یو سیمه ییز دښمنان دي. سیمه ییز دښمنان زمونږ په ګاونډ کې شاوخوا ډیورند را باندې فرضي کرښه دې بنده کړه، ګوادر دې بند کړه، هغه دې بند کړه، د کراچۍ لارې دې بند کړه، ما سبزیانې هر شی دې خرابولې. ما بدیله لار د چاربهار پیدا کړله. ما اړیکې له ایران سره جوړې کړې، ما له ترکمنستان ازبکستان سره جوړې کړې، ما د نل لیکه تېره کړله، د ګازو، د برقو، د ریل پټلیو، د سړکونو کار مې شروع کړ. تا ویل 6 میاشتې بعد طالبان سقوط کوي، اقتصاد یې خرابېږي. زه اوس هم په بانک کې په میلیاردونه ډالر لرم، پروژې مخکې بیایم. نو زه بدیله لار پیدا کوم. ته وایې هله په ایران کې 300 کسان وویشتل. نو زه خو داسې نه کوم چې دا غوږ مې څوک راته وایي چا پرې کړی، زه بس منډې وهم سړی رانیسم. زه نظام لرم، استخبارات لرم، حکومت لرم، د څار بنسټونه لرم، دیپلوماتان لرم. زما نظام د یو میلمه دپاره خپل ټول نظام قرباني ورکوي، بیا یوم نه لسم نه شلم نه د 300 افغانانو په مرګ باندې خاموشه پاتې کیږي. هله چې امیر المؤمنین د خبر ده که نه، هله چې رئیس الوزرا د خبر ده که نه، ټول خبر دي د تا په منافقت باندې. په څنګ کې د سرخولیان راته راجي کړل او طالبه او زه ملیشه او زه فوج. هغه فوج خو بېله غځي. منظور پښتون هغه فوج به دومره مصارف له کومه کوي چې دی د ډیورند فرضي کرښه پې وساتي، دی د 800 پوستې پې وساتي، دی د 3 چنده تنخوا ورکړي، دی د تیل مصرف کړي، دی د بودیجه مصرف کړي. مخکې خو د میاشتې 2 میلیارده ډالر امریکایانو ورکول، اوس یې نه ورکوي. هغه فوج ته په څه شي باندې ساتي؟ طبعا به ځي. خو تا یو د عزت پګړۍ ور په سر کړله چې ته خو ما ته خو دې نه ده خوړلې. زه درته وایم چې لاړ شه. ټامای مخلوق ما ته وایي ته له منظور پښتون نه دا تمه مه کوه چې هغه دې هغه وکړي، په زور دې وکړي. وروره تا ویلې چې 11 اکتوبر کې به ټامای
ټامای مخلوق ما ته وایي ته له منظور پښتون نه دا تمه مه کوه چې هغه دې هغه وکړي په زور دې وکړي. وروره تا ویله چې 11 اکتوبر کې به پښتونستان ازادیږي، پوج به شړل کیږي، امن به راځي، په زور یې کوي. 11 اکتوبر ته انتظار شئ. د 11 اکتوبر د غټې فیصلې څه شي دي؟ غټې فیصلې. فوج چې ماته خوړلې لکه امریکانو چې خلیلزاد رول لوبوه، هغه ماته خوړلی فوج ته وایي 2 میاشتو کې ځي، تا هغه درته ویلي زه خبره وکړه بیا زه ځم، هغه ځي. صحیح ده. که لاړه نه دویم افشن د سره څه شی ده؟ ښه ټي ټي پي چېرته لاړ سي؟ بیا ته په زور باسې. ټي ټي پي ناټو ونویستله، ټي ټي پي د پاکستان فوج ونویسته، ټي ټي پي اټم بم ونویسته، نو تا په دې سرو خوله وځي. طبعا به ته ټوپک ته لاس کې چې ټوپک ته د لاس کې د ټي ټي پي جنگ له چا سره سو؟ له پښتنو سره. له چا سره سو؟ له سرو خولیو سره. څوک به پکې وژل کیږي؟ افغانان. ګټه به چا ته رسیږي؟ فوج ته. عین کار مای کرسټل په افغانستان کې ونه که، اربکه یې جوړ که، امې د ملي اردو امې د امریکانو تلفات را ټیټ کړل، بالاخره وتښتېد. اربکه یې مړې سترګې پاتې شو. څومره امکانات یې ورکړل، څوک وژل کېدل، زموږ نه خو اصلي دښمن پاتې شو. امریکان کراب بیسو کې نسته، موږ له اربکیانو سره لاس او ګریوان شلو. عین کار اوس په خیبر کې کیږي. زړګو د ما او د تا سیاست 20 کاله مخکې معلومه. تا نجیب ته قهروان ویلې، زه په مقابل کې ولاړم. تا روسانو ته دوستان ویلې، ما یې سرونه پرې کول. صحیح ده. تا ما ته اشرار ویلې، ما تا ته خلقي و کمونیستو پرچمي ویلې. میدان مې درنه وګټه، روسان دې لاړل، ته په جای پرېښودې. بیا دې داسې ګز تصویر اخیستې و د جومات په اول صف کې ناست وې. دا لایف د سره شیر کوي ملګرو. قسم په خدای که زه د چا ملاتړ وکړم، حقیقت درته وایم، د تاسو دفاع یې وایم. ما ته هیڅ مشکل نسته، هیڅ شي په قصه کې نه یم. دغسې لوکس کوټۍ کې ناست یم. وګوره دا د ایران د خاورې یو شهید، اوس به کلمې پې ورتشې کمه. دا د شیدو چای، دا یې بل شهید، دا به مو ستش کمه. غرق سولو. اوف اوف اوف. هغه سندرم بیا پکې واچوي. ای تباه و برباد سی. حسیب ځواک ما ته وایي تاسو ولې د جهاد فتوا نه ورکوئ؟ مال د چا په خلاف یې ورکړو؟ وایي د پاکستان د فوج خلاف. مال څه فتوا ورکړو بیا راځي؟ وایي و. مال سمه خبره وکړه، قسم والله بالله تالله څه راځه مال ښه راځي؟ وایي و. مال د طالب په فتوا راځي؟ وایي و. مال نو ملا دې ماته شه، طالب خو 20 کاله د امریکانو خلاف د جهاد فتوا ورکړې وه، او تا ورته کالي مینځل، تا یې پمپرې پاکولې، تا یې د ټانک ټایرونه صفا کول. هلته دې دا د طالب جان فتوا ولې نه منله؟ اوس د طالب د فتوا ضرورت شو درته؟ ته دروغ وایې. په والله که ته امریکا پرېږدې، ته قسم په خدای که 300 یورو $300 سوسیال پرېږدې، ته هلته والله که دا تیز انټرنټ پرېږدې، بس پر هغه باندې راسه په ټیک ټاک باندې خبر نه یې. خیبر کې 11 اکتوبر را روان ده، ته په کور کې ناستې، نو ودې نه سړي زو خو ته هم په امریکا کې ناستې. ته کله په خیبر کې څوک چې ورغلي مو د ټیک ټاکو دپاره ورغلي وو، ویډیوګانې یې جوړولې، منظور داسې کشکه، منظور داسې کشکه، منظور داسې کشکه، منظور داسې کشکه، بس دغه د کار. منظور ته چې له منظور سره درېږې، ته ولې له خلیفه صاحب سره نه درېدې؟ ته ولې له حقاني سره نه درېدې؟ ته ولې د قندهار له غازیانو سره نه درېدې؟ ته ولې ملا سلام سره نه درېدې؟ ته ولې ابودجانه سره نه درېدې؟ هغوی لکه چې کبډي کوله. ای منافقه، 50 هېوادونه دې په ملک باندې یرغل کړی و، تیره یې کړی و، تا یې بوټ پاکي کوله. ته ما ته اوس د حریت خبرې کوې؟ ته ما ته اوس د ازادۍ خبرې راکوې؟ ته ما ته د انقلاب سندرې وایې؟ ما په هلمند، تا په واشنګټن کې ګیره سپینه کړله، او زه غدار، ته وفادار یې.
دا کوم تا په هلمند تا په واشنګټن کې ګیره سپینه کړله او زه غدار ته وفادار دا کوم منطق ده؟ ما تاسو ته مخکې میلو چې ګورئ د رسنیو شوق 80-90% د ما له لاسه وتلی ده. هر شی په شوق کېږي، په مینه کېږي، په محبت کېږي. خو دې ته مې مه مجبوره کوئ. په خدای دا اوس زه مجبوره یم چې راغلی یم، وخت نه لرم، ستړی یم، ستومانه یم، کار کوم، زندګي مې ده، بلا خلک را په غاړې دي، یوازې خپل فامیل مې نه ده. قسم په خدای چې ډوډۍ مړۍ خولې ته کوم، که به ما ته یتیم نه یادېږي زه به مسلمان نه یم. ولې؟ دا دومره نرې راشئ د یو کور د ملي اردو د یتیمانو کفالت واخله، د یو کونډې آه او سپېلۍ وګوره. ولې دغه د امن ژوند په افغانانو باندې نه لورېږي؟ که به په ټول اوړي کې مار کنډیشن لګولی زه مریضم یم، قسم په خدای د بل په خاطر مې نه ده لګولی، وسه یم لرم د دې په خاطر مې نه ده لګولی چې دغه د بل پیسې د 15,000 افغانۍ ما ته به چات سي. دا پوښتنه وکړه، بل چا نه وکړه. په هره کوټه کې ایر کنډیشن ده، په والله که مې لګولی. که به زه ځم بخارۍ برقي لګوم زه به مسلمان نه یم، وس مې کېږي. راشه کنه دا د وطن په درد دردمنه ځوانه، د ایران د پیښې په درد غمجنه ځوانه کورنۍ پیدا که کنه، پیدا که 1.5 کورنۍ کفالت به زه واخلم، 1.5 کورنۍ کفالت د ټول اروپا او د غرب دا لنډغران واخلي. راځه ځوانان تللي دي کنه، تی پیدا که. خو ته بې ناموسه ټول عمر د غلامۍ زنځیر په غاړه کې اچولی، نن ماته د حریت سندرې وایه. ټول عمر د امریکایانو چاپلوسي او مزدوري کړې ده، نن ماته د انقلاب سندرې وایه. 20 کاله مخکې، 18 کاله مخکې، 15 کاله مخکې منظور پښتونه لکه څنګه دي چې په 11 اکتوبر کې د امریکایانو جنایتونه وغندل، هغه وخت یې ولې نه غندل؟ خو زما دردم په سندرو په ډولونو نه ده راغلی. موږ هسکې چنار ځوانۍ پې قربان کړي دي، او قسم په خدای چې 10 ځله په 10 زنځیرونو د همدې نظام لخوا وتړل شم، وکړول شم، حتی مړ شم، په والله که مې په دې نظام باندې د دې نظام په پښې کې ازغی لا لورېږي چې ورشي. زه دې نه یم، زه دې په هتکړو کې یم، خو دغه ملت نه د الله دا نظام نه اخلي. زه دې مړ یم، زه دې ټوک شم، خو دې نظام بدیل زه نه وینم. افغانانو تاسو ته وایم د نظام ډیر لوی انعامونه چې الله تعالی په موږ او تاسو کړي دي. لومړی زما او ستا بوډا پلار، زما او ستا سپین سارې مور چې شفاخانې ته ځي، هغه د امریکایانو د ټانک شاته نه یې روان، په خپل وخت رسیږي. یو ازادي هغه څوک احساسولی شي چې د ازادۍ په خوند باندې پوهیږي. پوه سولې؟ زه خپلواک یم الحمدلله. دا د یو دا د ما موبایل چارج ولې نه اخلي، چټي به م را باندې مات کړی. خدای دې تا بیخ ورته شین کړي. تجیک صاحب بل پاور بینک ما ته راکړه کوي، دا خو داسې ټیزان غوندې ده، ولې په دا بل سوري کې ور تخته کړم، دې کې نه ورځي. ښه جبرخیل صاحب در سره پوښتنه غواړم. جګوم ټول جګوم. زه د خپلې خبرې ختمې کړم شپونکی صاحب. زه قسم په خدای که درته دروغ ووایم، دروغ نه وایم، د ډار سړی نه یم، منافق نه یم، دوه مخی نه یم، مخرب نه یم. هر څه مې چې په زړه هغه په خولې رانه وځي، ځکه د رسنیو نه ځان ساتم. له خولې مې وځي که هر څه ځان کنټرول کړم. په والله چې د دار غرغره مې مخې ته ولاړ یو څوک رانه سوال وکړي، جواب صحیح ورنه کړم، دار ته ورځم خو جواب به صحیح ورکړم. ګوره نظام زما سر سترګې ده.
دا نظام مشران له اسمان نه دي راغلي، دا پرښتې نه دي.